سلیمان علیه السلام ته یو پیره یو سړی راغی، ورته وی نو هغه ورته وی دا ته به ګورې برداشت نه کړی شي. هغه وی نه اصرار یې کوي نه خامخا نو یې راته ووایي چې د څه خبرې ته وښیم. هغه وی دا پیشوګان ډېرې وي د دې په دې خبرو چې پوه شم نو دا هم پوره ده. دی چې کور ته راغی نو کور کې پیشو وه، د بار نه یو پیشو راله، دې پیشو ته وی چې ډېر وخت شو چې ته سم خوراک ونه مونده. نو ده خو واورېدل، نو دی ورته دا بله پیشو ورته وی د کورو وی د دې مالک دا چرګه چې ده نو دا ناجوړه ده او دا به دې هلالۍ نو زمونږ کار به پکې وشي. نو هغه خو واورېدل، نو هغه وی چې دا خو م رانه ونه خوړله، هغه مرضي چرګه بوړله میلې ته او خرڅه کړه. څه وخت پس دا پیشو راله ورته وی هغه چرګې خو څه پته ونه لګېده. هغه ورته وی پیشو ورته وی خفه کېږه مه وي دا بیزه ناجوړه ده. دی خو بیا هم په خبرو پوهېده، د بیزه م خرڅه کړه. په درېیم ځل چې راله ورته وی ګوره وي نه هغه چرګه وي یا خو مالک چې ته خدای خبر چې څه کړه هغه بیزه. ورته وی خفه کېږه ما وي دا مالک په مري او وی چې دی مړ شي نو وي څلوېښت ورځې به دا خیراتونه کېږي وي زما ستا و پکې مزي. په مالک خولې رالی سلیمان علیه السلام پسې لاړو، ورته وی هغه پیشو خو داسې وي تا ته ما نه وویلي چې ته دا نشې برداشت کولی او وی ټکي ویلي دي. تا له الله یو پیره د صدقې موقع درکړه، حالانکې څه صدقه وه؟ ته چې د چرګ هډوکي نه غوښه وخورې نو خو هغه هډوکي او هغې پورې څه لږ ډېرو هغه چې کوم دی نو سیدي او بیا دا سپي او دا پیشوګانې کرپوي. پخوا به په دې هډوکو کې نلي وو نو سپو به ورپسې د هډوکي کرپو، اوس پکې نلي نه وي خو هغه سپي په هغه خوند باندې کرپوي. نو دا رنګې نو دوباره یې دله بیا موقع درکړه او بیا تا صدقه ونه کړه. نو په درېیم ځل به ستا سر له راځي، نو ستا سر له به راځي، خامخا به داسې دا خبره به دې ته جوړېږي. یو بله واقعه ما ته رایاده شوه. سلیمان علیه السلام یو پیره یو سړي دقسې مطالبه ترې وکړه چې ما ته د زناورو دا خبرې هغه له الله تعالی د زناورو دا خبرې دی ورته ښوولې. سلیمان علیه السلام خبرې ته خیم خو ګورې که چاته د الوي چې دې زناور دا ویلي دي نو ته به مړ کېږې. هغه د پیغمبر خبره وه. دی چې کور ته راغی نو یو غویی دی، یو خر دی، یو بانګي دی. دا خر دی غویي ته وایي چې یاره په تا مې زړه ډېر وسوځېده، ټوله ورځ دی مالک چې کوم دی نو د ارټ تاړم کړی و او د بل غوی دا کار در باندې کوي. پخوا به خلکو په دې علاقه کې په دې غویانو په سنډګانو باندې مونږ ته یاد دي په دې ګجرات کې دا هغه ډېر و، مونږ به دې سکول ته او مدرسې ته تلو غویانو به بارونه ایښي نو وي په تا مې زړه ډېر سوځي. نو دا غویي ورته وایي څه چل وکړمه؟ دی ورته وایي دا خو اسانه خبره ده، ګیا مه خوره. نو دی به وایي چې دی ناجوړه دی نو کار له به دې نه بوځي. اوس سړي خو خبرې اورېدې چې سر روان کړه چې خر یې بوته ټول ورځې په خر باندې کار وکړو. ماښام چې خر راغی غویی ښه خوشحاله دی او خر خو ډېر ستړی ستومانه. ورته وایي څنګه چل دی اشنا څه چلو شو؟ او ته یاره مزې وې وی بار لاړم او وی ښه هوا کولاو پیزاو کولاو هوا خو یو خبره ده وی په یو خبره مې زړه ډېر خفه شوم. وی مالک وی چې یاره کساب راوغواړی هغه غویی ناجوړه دی چې خر سي کوپې. نو د مالک وخندل چې یاره د خر څومره عجیبه سازش وکړو. اوس چې کله دی ګیر شو نو اوس ورته وی چې مالک وی چې کساب راوغواړی او تا ورکوي. نو د چې وخندل نو کور ورته ښځې کتل وی تا ولې وخندل؟ اوس چې څه شي نه او تش خر او غویی او بانګي او سړی وخندي نو زنانه خو بیا شکیاني. نو ورته تا ولې وخندل؟ اوس که دی الوی نو سلیمان علیه السلام وی چې مړ کېږي. دی ورته وی ښځې بس کلاره شه، هغې نه پرېښودو. ورته وی ما ته به الوی. ده ورته بیا ویوي که تا ته الویم نو ګورې زه مړ کېږم. هغې وی اوس خو به یې خامخا وی. بس ده دی مجبوره شو وصیتونه شروع کړو. زه دوره وخت راکړه چې وصیتونه وکړم، نور خو یقین و چې زه به مړ کېږم. دی وصیتونه کوي. دا غویی هم خفه دی چې یاره مالک خو وصیتونه شروع کړو او دا خر هم خفه دی. دا بانګي کله ټغارې شروع کړې، کله یو دیوال ته ټوپ کړي کله بل ته، او دا چغې چوغارې دي. دا خر او غویی ورته وایي نمک حرامه وي زمونږ مالک مري او ته دوره
خوشاله. هغه وی داسې خو که یو 100 د لګان مړه شو نو مې په پروا نشته. وی ولې؟ وی په دې چم کې 10 چرګې دي، یو خو د زمانه سر اوچت کی او دې یو ښځه نشي صحیح کولی. نو دا